د اوښکې د درد او خفګان له امله نه بلکې د 15 کلنې دښمنۍ د پای ته رسېدو په موخه د خوښۍ اوښکې دي. د ننګرهار سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د نور ولسوالۍ کې د دیني علماو او قومي مخورو په هڅو د دوه کورنیو ترمنځ د 3 لسیزو دښمني په دوستۍ بدله شوه. د حاجي عبدالستار او د حاجي محمد رسول کورنۍ ترمنځ تقریبا 1989 کال د دوی ترمنځ دغه دښمني شروع شوې وه. بیا یو کس د یو طرف نه وژلی شوی و، څه زمانه وروسته بل کس د بل طرف نه وژلی شوی او یو کس دریم هم د پښتونخوا په چراټ سیمه کې وژل شوی چې د دویم فریق دعوه دا وه چې د مقابل جانب دا هم وژلی دی. بیا جرګې د خپل تحقیق او د څېړنو وروسته دا معلومه کړه چې یو د یو سره په مساوي انداز سره حل کړه. د دویم دعوه چې کومه وه هغه د تحقیقات نه وروسته دا معلومه شو چې دعوه موجود دی خو په هغه شکل اسناد او مدارک پیدا نشول چې قطعي حکم پې وشي. نو دویم فریق چې د انکاریانو منکرینو ته د قسم خبره وه، قسم ورته راجع کړی شو. کله چې نن په همدغه جومات کې فیصله اعلان شوه، قسم ورته راجع شو، دویم فریق د خپل طرف نه د جرګې په احترام باندې، د علما کرام په احترام باندې د قسم یا د تحلیف یا د سوګند پورته کولو مراسم ورته معاف کړل او هغه اجرا نه شول. دواړو طرفینو ترمنځ صلح وشوه او عملا تاسې ولید. بل لور ته د دواړو کورنیو غړو په شوې روغې جوړې د خوښۍ ترڅنګ د تیر په هیر او په راتلونکي کې د یو بل ترڅنګ د ورورګلوۍ ژوند تېرولو ژمنه وکړه. دغه راغلي ټولو میلمنو د په محنت او خوارۍ سره د الله فضل په موږ وشو او دغه دښمني زموږ په ورورولۍ، محبت او دوستۍ بدله شوه. او الحمدلله نن یې د دې لوی نعمت شاهدان وو چې انشاءالله آینده کې به هم د سولې فضا وي، د دواړو جانبینو به د مینې، محبت، ورورولۍ فضا همداسې باقي ساتل کیږي. د ننګرهار سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ننګرهار کې څه باندې 1300 لویې وړې دښمنۍ پای ته رسولي دي.